ستا لونه دي ستا زامن دي د دوی سره یو شان محبت کول دا قصې به نه کوې چې دا لونه دي د زامن دي او لونه د پردي کور دي او زامن د دې کور دي او زامنو سره محبت ډېر کې الله اکبر دا ظلم زموږ په کورونو کې ډېر روان دي دا چې د جنۍ سره محبت لږ کوي او د هلک سره ډېر زیات کوي او اکثر داسې کېږي چې په کور کې به مثال کې یو هلک او درې به یې خویندې درې خویندې مشرانې نو دا وړوکي هلک به رالګي دا خویندې به وایي او دوی ته به کنځلې کوي او دوی به ټکوي او دوی به بېعزته کوي دا مور بله چې راشي الټا هغو ته قارېږي وایي تاسو ولې د سره چې خبرې اړولې تاسو سره ولې جګړه کوله خو کوي به هر څه به کوي دا ګورې هسې داسې نه وایي دا په دې وایي ځکه چې د دوی په زړونو کې د هلک یو خاص مقام دی او د جنۍ یو خاص مقام دی نو ځکه دې هلک ته اجازت دی که دی مشره خور وهي او که دی هغې ته کنځلې کوي که دی د هغې نه مال اخلي که دی د هغې حصه خوري لکه په جیداد کې چې حصه نه ورکوي که دا ټول ظلم دی نو په چا کې چې د ظلم دا صفت دلته پروت او الله دله مشرتیا ورکړي د قیامت په ورځ دی د عرش د سوري نه به محروموي